تاسې پوښتنه کړې ده چې ګوته پورته کول په اتحیاتو کې دا څنګه دي او څنګه پورته کېږي. محترمه دا سنت عمل دی، باید هغه کیفیت خلک زده کړي او باره وروسته ګوته هم پورته کړي. نو کیفیت یې دغه دی، دغه د راسته لاس ګوتې چې دي هغه دوې بغل پر بغل ګوتې چې دي هغه چې موږ یوې ته خنچاڼه وایو، یوه دا بله ګوته ده دا بغل پر بغل، دا به راکښته داسې رامټ کوي بیا. یوه ده د مابین غټه ګوته او یوه ده نه دغه بټه ګوته، دا به داسې حلقه کوي د دا بټې ګوتې سر به د مابین د دا غټې ګوتې پر هغه اخري بند باندې ږدي، او دا بله ګوته چې ده په عربي کې سبابه ورته ویل کېږي، د دا غټې او د دا بټې په مابین کښې ده. نو په دې ګوتې به باره اشاره کوي، نو په دغه وخت کې به یې کوي چې اشهد ان لا اله، اشهد ان لا د الله چې وایه لا اله، په دغه وخت کې به پورته چې بېرته الا الله وایه، په دغه وخت کې به بېرته ږدي. نو دغه د اشارې کیفیت دی باید وشي. خو دې مسله کې اختلاف دی، ډېر کتابونه یې نه دي کوي، خو بیا هم هغه خوا چې درد المحتاج کې راځي وایي مبتبحي قول دا دی چې باید اشاره وشي، دا سنت عمل دی په لمانځه کې. ملګرو په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. تاسو هم کولی شئ چې خپلې دیني پوښتنې د ویډیو په کمنټ کې راولېږئ تر څو مفتي صاحب درته ځواب کړي. ملګرو زموږ دا پوسټونه تر نورو ملګرو د ثواب په نیت شیر کوئ تر څو هر یو مسلمان د دې هر یو مسلې خبر او پوه شي. السلام علیکم.